درې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته په خیر راغلی. هلمند کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوه. د 2015 میوند قلعه اردو قماندان جنرال سمیع الله سادات وایي په هلمند کې د خوراب اډې څخه نن د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوه. هغه زیاتوي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ویر په نوم مرکزي کې هم امریکایي ځواکونه شتون لري چې ښایي تر یوې میاشتې له هغه مرکز هم د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا ته د ښو او دوستانه اړیکو د ستولو، تامینولو او همکاریو جلبولو په پار د غازي وزیر محمد اکبر خان دولتي میډال ورکړ. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې طالبان په تیر یوه کال کې د بهرنیو ځواکونو له پوځي مرکزونو څخه ساتنه کړې. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې طالبانو په تیر یوه کال کې د بهرنیو ځواکونو له پوځي مرکزونو څخه ساتنه کړې. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.